کابل ښار کې له ککړې هوا او ښاري ګڼې ګوڼې وروسته د څښاک پاکو اوبو کمښت بله خو خطرناکه ستونزه. پلازمینه کې میشت وګړي تر بل هر وخت د څښاک اوبو له بوږنوونکي کمښت سره مخ دي، چې د ښار نږدې 6 میلیونه وګړو ورځنی ژوند یې کړاو کې اچولی دی. هغوی چې کورونو کې د اوبو دولتي نلونه لري وایي وچ دي، او نورو هغو چې ژورې څاګانې کیندلي وایي اوبه یې ختمې دي یا خو هم د څښاک له جوګې وتلي دي. مینا د کابل ښار یو له هغو اوسیدونکو ده چې خپله نیمه ورځ کور ته د اوبو په پیدا کولو تیروي. هر وقت از این میارین صبح آمدید تا نماز دیگر از زاگ بردن ما خلون بوچکای مالمون اینجا ماندگی خونه برزا میریم. دینان چاشت هم میفهمیم، نه نماز هم میفهمیم، نه هم میفهمیم، نه دیگر هم میفهمیم. غیر مشکل ما دین میآوردن است. نور بیا وایي د ګټلو پیسو ډېره برخه کورونو ته د اوبو په پیرلو لګوي. یا ما که با بالا میبریم جوالی را پیسه میتیم، کدام وقت جوالی چی نباشه والا راستی خود پای ما مایی بست و یک دو بشکه ریزه من خودم میبرم. کابل ښاریان د اوبو کمښت ستونزې نه حل کې حکومت ملامتوي، خو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین د اوبو د کموالي علت د تودوخې درجې لوړوالی، د نفوس زیاتوالی، بې وخته ورښتونه، د څاګانو کیندل، د شنو ځایونو نشتون او د اوبو بې ځایه مصرف یادوي. بی وقت بودن بارندگی یک دلیل از بحث ازدیاد نفوس، سفره‌چه‌های عمیق، پخته‌کاری ساحات که نفوذ پذیری آب کاهش داده، البته استفاده بیرویه از آب، در این حال کاهش ساحات سبز، اینا در مجموع عواملی هستند که ما عملاً با کمبود آب در شهر کابل روبرو هستیم. خو د اوبو انرژي وزارت غویان مطیع الله عابد د خلکو ستونزو ته په ځواب کې وایي چې د اوبو د برابرولو او د خلکو د اړتیا پوره کولو ترڅنګ د ځمکې د لاندې اوبو سرچینو د ساتلو په موخه یې ځینې پروګرامونه پلي کړي دي. عابد زیاتوي د کابل ښار د اوبو د ستونزې حل لپاره د ګڼو پلانونو له ډلې له شاه او اروزبند څخه کابل ښار ته د اوبو د لیږد پر پروژې د ډیزاین چارې پیل کړي دي. د اوبو د خوندي کولو او د ککړتیا څخه د اوبو د ساتنې د کلتور د ودې لپاره عامه پوهاوی د مختلفو سکتورونو لخوا د ځمکې لاندې اوبو د مصرف کنټرول، د اوبو له هغو سرچینو څخه چې د کابل ښار په شاوخوا کې موقعیت لري د کابل ښار ته د اوبو لیږد، د شاه او اروزبند څخه د اوبو رسولو سیستم پراختیا. کابل ښاریان د څښاک اوبو چمتو کولو لپاره له بشکو او ټانکرونو پرته که څه هم په اوس کې بله لاره نه لري، خو روغتیایي متخصصین دا چاره د روغتیا لپاره خطرناکه بولي. حالا باندې فنگسی او پارازیتی او ویروسی ناروغات که ناروغی کیدای شي چې غیر صحي اوبو یا ناپاک اوبو له څښاک څخه منځته راشي. کابل کې د څښاک اوبو د کمښت ستونزې د حل په موخه تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د سیپټیک ټانکرونو او شرکتونو څخه غوښتي چې فاضلاب دې په سیندونو، کرنیزو ځمکو او عامه ځایونو کې نه اچوي او خبرداری ورکړی چې د سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. بلقیس رسا، افغانستان ای، کابل ښار.